نو عزیزانو دا منځونو الفاظ صحیح الفاظ بیا معنا د کول شروع کوي یو سبحان معنا درته زوس کولای شم ټول نور خبرې ډېری هغه مشکله ده سبحانك اللهم دا سبحانك اللهم په اصل کې سبحانك یا الله دا عربي قانون ده سبحانك ورپسې یا الله قانون د عربیت دا ده چې یا الله نه یې لرې شو او د یې په بدل کې میم راوړی شو په آخر کې خو هغه میم چې کوم مشدد ده یعنی شد والا میم یو زور ده یو زیر ده یو پیخ ده یو غړوندې ده یو شد ده شد هغه درې خونګو والا مشدد دی ته نو یې لرې شو او د یې په بدل کې میم راوړی شو خو میم مشدد نو سبحانك یا الله نه څه شی جوړ شو سبحانك اللهم دا ولی فائدہ څه شو فائدہ دا سبحانك یا الله پاکی د تعالی را اے خدای پاکی د تعالی را عزیزان یو بلټی باندې جب عادت کې چوزګاری پلار روانه سبحان الله سبحان الله دا خپل وظیفه جوړه کړي ډېرو عذابونو نه به بچي ډېرو مصیبتونو نه به بچي ډېرو غدا خله کې چې زمونږ سپی ناست او ټوله ورځ غاب سپی پکې ناست دې خلکو دې خلو ته ګوره سپي پکې ناست غپه چې په لاره رواني صاحب لپې م وایي تیزونه مچوي صاحبه یعنې ته په دې سړک زه ګورم که نه دې خلکو ته چې خدای دې خوار سمزه که نه لکه دا خره چې په مستۍ راشي که نه لپې م وایي تیزونه دا شرمېدلي قوم لس پښتانه چې په لار رواني لږې تماشا وکړه لپې به م وایي تیزونه به مچي ټوپونه به م وایي ګنډېرو ګوتی به اغوستي لکه د خره غوندې شخوند به م وایي څوک به کینو خوري یو طرف ته کېنه ودرېږه سپینګیري پکې وګوره صاحب او دس به مات کړی او پرتوک به واخ دی په لاس کې په لار به روانې او دس به مچي او دا نه بوډاګانې څه چل دی کاکا مونځ کوم جامې مې پلیتې خدای دې دې خو بس دې نه پس به تا کې څه عقل راځي او توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یما توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ لا وخت تیر شو ګیره سپینه شوه نه راکې عقل راغی او نه بالغ دې قوم کې عقل به کله راشي شعور به کله راشي نو عزیزانو سبحانك یا الله دا معنا پاکی دا تعالی را اے خدای دومره معنا ہے اوس دا یې لرې شوه او د یې په بدل کې میم راوړی شو میم بیا مشدد میم راوړی شو اوس یې څه معنا شو سبحانك اللهم پاکی دا تعالی را اے د ټولو صفتونو مالک خدایا یې لرې کېدو سره میم راتلو سره څومره فرق پرېوت شو که نه سبحانك یا الله پاکی دا تعالی را اے خدایا اوس پاکی دا تعالی را اے د ټولو صفتونو مالک خدایا ته به د خدای په یو یو صفت پسې چرته ګرځېدې یو میم کې دا برکت دی چې د الله ټول صفتونه راجمع کړه ستا د خدای لی راوړه یو بزرګ ورپسې ویلي دي چې میمه د سترګې دې قربان شم د میم یو سترګۍ او یو یې خپۍ نو لاندې خپه ده او پاسې سترګې میمه د خپې نه دې لوګی شما ماله دې آسان کړه د جانان سخت منزلونه او میمه ستا خپې نه قربان شم زه به د یار په صفتونو پسې چرته ګرځېدی ستا د خپې برکت دی چې راته را پیدا یې کړه بیا سترګه ده د میم میمه د سترګې دې قربان شما ما در کې ولید د جانان ټول صفتونه اے میمه تا د سترګې قربان شم چې ترانې د یار ټول صفتونه مې پتا کې والله د میم په سترګه کې د یار ټول صفتونه ښکاري یو بیبي وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله چې وفات کېده نو هغې له یو شیشه ورکړه چې ته به ډېره پریشانه یې خو چې کله ډېره خفه کېده نو دې شیشې ته ګوره ما به پکې ګورې هر څه ښکاري خو که ته اهلیت ځان کې پیدا کړي هر څه ښکاري قسم په خدای دی په دې ځمکې به ژوندی ګرځې او هر څه به ګورې
زلیخی یوسف لیدلے او په خوب کې زلیخی یوسف لیدلے او په خوب کې ما په ویخه دې لیدلے په خواب نه دی زلیخی خو یوسف خوب کې لیدلے او په عاشق شوی دا بزرګوي والله ما خپل محبوب جناب محمد رسول الله په ویخه لیدلے ارڅ ښکاری او کتا سترګې پیدا ارڅ ښکاری د څه شی نشته په دې کائنات کې چې ښکاری کانګریز خوردبین جوړولی شي او پکې هوا او ذرات او جراثیم کتی نو ستا سترګې خدای خوردبین کولی نشي چې په ځمکه ناست او لوح محفوظ ګورې ناست به په ځمکه او ګورې به لوح محفوظ د انګریز جوړ کړي خوردبینونه دي که نه چې دې ځنه پې ستوري ښکاري او فلاسفه دي که نه چې دې ځنه 3 کروڑ 30 لاکھ میل نور اوچت دی د ځمکې نه 3 کروڑه او 10 لکه میله نور اوچت دی دا خو ستاسو غوندې انسانان دي چې دا حسابونه یې لګولي ستا دا سترګې خوردبین کېدی شي او هر څه به ورته ښکاري که ټلیفون دې ځای نه 14,000 میله امریکا لرې ده د انګریز جوړ کړي ټلیفون باندې خو داسې در سره خبرې کوي لکه چې مخامخ ناست نو حضرت عمر که 8 میله لرې ساریت آواز وکړه چې یا ساریت الجبل دا څه د تعجب خبره کوي خبره ده نو عرض میں داو چې کېږي هر څه او کتا ځان کې اهلیت پیدا نو دعا پیله مې دي یو مونځ الفاظ صحیح کوي او دویم بیا د مونځ په ترجمه ځان پوه کوي چې ته خدای ته ولاړې چې دومره خو پوهېږې چې زه خدای ته څه وایم تاڼې ته لاړې تاڼېدار وغوښتې څنګه راغلی کاکا څه شکایت ورته وړې یا څه فریاد دی ورته ورته څه وایې هلکه دا سړی ګونګی دی ګونګی کاکا وایي نه جي ټیک یم نو څه وایې سپی ته لړی کا درب دی درب دی الله دې بیا ساته تاسو ها اوس ته خدای ته ولاړې اهدنا الصراط المستقیم خدای درته وایي څه وایې التحیات لله والصلوات څه وایې ربنا آتنا فی الدنیا حسنات څه وایې قل هو الله احد څه سبحان ربی الاعلی څه سبحان ربی العظیم څه خدای به څه وایي څه کوي دیو جنا ځان ټیک کړي پوښتنه مه کوه نلله الصمد ولدی او نلله کمال راشه چې ستا دا دندان ماتوم او کنه دې خوله دې ووم چې دا غاښونه در باندې مات 80 کاله دې تېر شي ته اوسه پورې نلله والله باندې پوه نه شو هغه ارامي دوپړی غږوي دمې پسې دا دبلې غږوي نو ما ته هسې مزې نه ما هلکه ته څه کار کوې وایي جي زه فنکار یم نو زه اوس په دې دوکه کولم چې دا فنکار ګینې څه ډېر لوی شی مالخوا فنکار جي زه فنکار نو سا چې زما په مخ کې دي داسې کوب کې نشي چې ګینې د مولانا صاحب زه لا پوره نه یم پېژندلی چې دا فنکاران دي ټول خو هلکه دمتوب سخکر نه دی چې د چا په سر کې وشي او نه لکای ده چې ورپسې وشي دم هغې ته وایي چې څوک د ډمانو کار کوي تاسو ووایئ په ایمان چې دمې پسې دبلې غږوي یا ډمې سره باجه غږوي یا دوپړی غږوي د هغه شکل او زمونږ د دې سفید پوشو شکلونو کې څه فرق شته دا معززین چې دي دا معززین دا د جنډه بازار اجراګان دوی شکل او د هغې شکل ته وګوره د دوی لباس او د هغوی لباس ته پخوا به د شریف سړي داسې جامه وه چې په لاره به تېرېدو خلقو باندې به هیبت راغی چې معزز سړی تېرېږي اوس د شریف او د کنجر د شریف او د رزیل هېڅ تمیز نه دی پاتې که شته تاسو وګورئ د ټي وي او د سینما ډمې او د شریفانو زمونږ ښځې دا چې په لار رواني دا پته لګي چې دی کې شریفه کمه ده او رزیله کمه ده دا پته لګي نو عزیزانو عرض مې دا و چې پلیت ډل یو طرف ته خو سړی به ترې ځان بچ کړي او چې ټول نظام پلیتي ځان به کوم ځای بچ کړي معاشره ټوله پلیته زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې یو دعا ده ما په 6 میاشتې کې زده کړی تا په 6 منټه نه دي لګولي نو ته به لله الصمد الرحمن الرحیم باندې څه پوه شي
وی جوڑے دی پا مخد فراقو خو نکڑے لارے جوڑے دی پا مخد فراقو خو نکڑے لارے تپکم دلیل زماد من داودار دمرا دی ندی جڑلی ما پسی چی دی مخ کی دی ولی جوڑی سی دو خو بیا زما دی من دعوت سنگا کئی دی من دعوت خو اگا سوک کئی چی دی چاپ مخ کی او خلاری جوڑی زما دی جانو دا زمون دا منزون نظام که زمون دا روجو نظام گوری که زمون دا حج او دا زکاة نظام گوری که زمون دا جہاد نظام گوری جہاد لوی تفصیل فی الحال گوری روس ولی پا کابل قبضہ کرے دا زمون دا لاس زمون دا غلط و پالیسو دا لاس دا حکمرانانو دا غلط رویه دا لاس اوس پا جنگ ور سر سوک دی پا جنگ ور سر اغا سوک دی چی کم پا غرونو کی او پا کلو کی دا کابل بوسے دا او اغا زور ایمان دا سور لسو سو کالو پکے دے که خیالو کئی دا بازار پولاو خوارا و برنج خوارا لا پا جنگ شوی ندی اغا زارا لوی گیری غټ بریتونه ملې په پړو تړلې او نن د روس غوندې عظیم طاقت رئیسار کړی دی عزیزانو دا د هغه زوړ ایمان برکت روس نن په دنیا کې یو لوی طاقت دی چې امریکا هم تیریږي هغه دی خوارو زارو لرګي توپې سره جنګولو والاو روس غوندې عظیم طاقت رئیسار کړی هغه شپه بی بی سی تبصره کول د روس دومره ټینکونه خراب کو 200 روسیان مردار کړو دا اریان شو چې دا بیانی هغه چل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شګر واغسته او داسې د کافرو طرف ته ویشت الله ورته وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولایت د شګو یو ضرب غشه جوړیږي او د دوی سینې به پیسوري تاسو خیال راځي عزیزانو عرض میں داو چې جهاد په مسلمان کې هغه پوره ده چې د جهاد ماده د مسلمان په زندګۍ کې نو بیام کامل مسلمان نه دی بیام نه مسلمان به څه وایي چې د شپې ود کېږي وایي به یا الله په دې کټ پوزي ما ته مرګ ما نصیب کاوه خدای ما چې مړ کې نو په جنگ کې مې د کافرو سره شهید کا که په دې شپه د په خپل مرګ مړ شم الله به په قیامت کې د شهیدانو په ټولي کې ودرېږي نن مسلمان د مادې نه د جهاد سپیرټ د حکومتونو د غلطي پالیسي په وجه وي هیڅ مسلمان ملک هغه خپل رعیت کې د جهاد ماده نه پیدا کوي د جهاد ټریننګ ولا نه ورکوي تاسو پوه شئ نن مسلمان خوار ولې دی تباه ولې دی غرق ولې عرب ملکونه وګوره انتها ده بالکل داغي ده د بېځایه خرچونو کول ستا پاکستان تراشي ټپوسان په 3 لکه روپۍ ټپوس ته که څه دی دا مارغان بازان باز په 3 لکه دا داسې چل دی لکه خرې له څوک پیر دعا وکړي چې یا الله دا ناوې کې دا خره ناوې کې او بنارسی ته واچي او لاندې ته خړی اوس باز یو مردار جانور دی په باز څه یعنی یو سړی ما ته قسم وخوړو چې یو باز ما 3 ځله خرڅ کړی تللی دی په 3 لکه روپۍ هلته نه بیا را تښتېدلی دی بیا د مالک ته راغلی بیا په 3 لکه خرڅ کړی بیا راغلی بیا په 3 لکه خرڅ کړی یعنی 3 لکه روپۍ په یو مارغه په 3 لکه روپۍ د 3 روسیانو سینه سوری کېږي که نه کېږي 3 لکه زه ابوظبي ته تللی وم نو ما نه د هغې هغه انټلیجنس والاو تپوس وکړو چې ته په څه میشن راغلی ځکه چې د مسلمان ملک انټلیجنس صرف ملا پسې ګرځي چا چې د ملک بیړه تباه کړه هغه پسې نه ګرځي د ملک بیړې خو هغه خلقو تباه کې چې پرون یې د روټۍ درک نه لګېدو او نن په 45 لاک روپۍ بنګلو کې د یونیورسټۍ اوسي د ملک بیړې هغه ته ملا څه کړي دي خدای دې په تڼاکو زړکورې که ملا څه کړي ملا خدا ملک په اسلام آباد غواړي نو چې څوک ملک د اسلام آباد غواړي د ښځو حیا او پرده غواړي
پاغي دی کیس رجسٹر کی کیس نه چې د 500 په ګړګړو مې وخېږي کنه والله که زه دوی پرېږدم چې زه دوی پرې نه دم په دغه ښځو پسې به هم لګیا یم په دې زامنو پسې به هم لګیا یم په دا لورو پسې به هم لګیا یم چې څو پورې دا ښځې په کورونو کې کېنولي نه او هر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسر دار کہیں گے زه خو یو سړی یم یو ورځ به مړ کېږم او مړ دې م داسې شم چې حق مې په خوله کې یو مرګ راله راشي دا مې خدای ته ویلي دي چې حق وایم او سا رانه وځي ما دپاره مرګ مقدر دی زه به یو ورځ مړ کېږم او ستاسو دعا برکت دی چې څه مې په ډېړه راغلي دي والله که مې پرېښي دي ورډزوالي مې دي هر څه چې کېږي بیا به کېږي زما عزیزانو سوچ وکئ دا خبرې ګورئ د ټوکو نه دي زما دې په خدای قسمي چې تا د خدای نظام په خپل ځان په خپل کور په خپلو بچو حاوي نه کړ داسې به لاس مروړې او د تختې لار به دې نه لنډ رئیسار چې په قبر کې شي تختېدی شي کوم خوا به تخت پرون راته چا وی چې دا لارې کنو ډېرې سختې دي مال بچیا هغه سختي نه مه یریږه چې تېرېدونکي وي هغه سختي نه یریږه چې نه تېرېدونکي د خدای رانیول داسې سختي به وي چا به نه تېرېږي نه به تېرېږي نه به مرې او نه به ژوندی پاتې کېدی شي دنیا سختۍ خو به تېرې شي وایه د آخرت ته سخت و نو عرض مې دا و عزیزانو چې قرآن کریم اولنی آیاتونه اقرأ باسم ربک الذي خلق چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازلېدل شروع شو تاسو ټولو ته پر ورولۍ اپیل کوم پر ورولۍ بحیثیت ستاسو د یو کشر جماعتونو کې امامان شته طالبان شته علما شته ماسخوتنی که سهار مانځه نه وروستوي وخت والا برابر کړي او دا منځونه صحیح کوي که زه در کې اوس یو راپاسوم او در باندې تیر کما څومره د شرم خبره وي چې نه درځي راپاسوم در کې یو څومره بده خبره او چې خدای درته وایي چې تا ما کوم درخواست کړی ته خو یې لږ په خپله پړاو که تا ما ته درخواست کړی چې اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پارمیس کې ته خدای ته درخواست او الله وی دا خپل درخواست ته پړاو که چې تا ماله پکې څه لیکلي جهل او خودپسندی دا دومره خراب شي چې د آدم علیه السلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل او داغي قانون داو چې یو خور او یو رور به جوړه پیدا کېده بعض به تاسو اورېدلي چې یو خور او یو رور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو رور به مازیګر پیدا کېده بہرحال دا روایت چې کوم دی که چېرته وي هم دا اسرائیلیات غوندې دي په خپل میعاد به پیدا کېده کوم میعاد چې د بچی د پیدا کېدو دی په هغه میعاد به پیدا کېده نو کومې خور سره به چې کوم رور شوی نو دوی به بدل کولو مثلا ما سره یو خور پیدا ده تا سره یو خور پیدا ده نو زه به خپله ما سره پیدا شوی خور تاله درکم او ته به مال راکې دا قانون د آدم علیه السلام د دې به نکاح کېده او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کېده حابیل او قابیل چې قابیل خور چې و د سره چې کومه پیدا وه لږه رنګیزه وه او حابیل سره چې پیدا وه لږه توره وه دا وایي چې زه سپینه په تورې نه بدلوم ته خپله خور په نکاح واله او زه به خپله خور په نکاح هغه حابیل ورته وایي چې د خدای بنده قانون دا نه دی شریعت دا نه دی ویلار څه چی خو زه نه کوم دا کار دا اندازه وکړئ تاسو ډایرکټ د پیغمبر اولاد دی او خودپسندي او خودبیني ونیو اوس ګوره چې نتیجه یې څه جوړئ تاسو چرې ښه سړي کېدی نه شئ نه بزرګان کېدی شئ چې تر څو پورې خودبیني نه یې پرېښي خودپسندي نه یې پرېښي ځان تم زه ویل نه یې پرېښي تر هغې پورې ښه سړي کېدی نه شي ښه سړی هماغه څوک جوړېږي
نیک او بزرگ هغه څوک جوړیږي چې د چا په زړه کې زړه نه، د چا په ځان کې روح نه، د چا په ځان کې رائے نه، همیشه د بل تابع. تاسو به وښایئ داسې زمونږ په کوم ملک کې چې اوسېږو چې هغه خپله رائے پرېښې وي او د بل اتباع وکړي، خپل نفس یې مړ کړی وي او د کنځلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ وکړو. ښه سړی خو به هغه سړی جوړېږي چې د کنځلو بدل کې دعا ورته وکړي، د کاڼو د ویشتو بدل کې دعا ورته وکړي. جی مونږ به ښه سړي کېږي. یا دې زمانه کې څوک شته چې ابو ښه سړی شي، خپله رضا به پرېږدي، د بل رضا به کوي، خپله رایه به پرېږدي، د بل رایې باندې به ځي. تاسو وګورئ زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې راله؟ ولې؟ امتحان کې ګیره وه، زړه یوسف سره و. مور ورته وایي چې بچیه دا څه کوې؟ خلق را باندې لعنت وایي. هغه ورته وایي زلیخې وې مورې مه کړه ماته دا خبرې نورې، زلیخې وې مورې مه کړه ماته دا خبرې نورې، واک زما نه دی په لاس واک مې د بل دی، زړه یې وړی دی له ما تش مې ګوګل دی. ما کې زړه نشته نو زه ستا خبره څه ومنم چې یوسف نه توبه وباسم. د تسلیم شی نشته ما کې، زما زړه یوسف علیه السلام. نتیجه څه؟ عظیم انقلاباتو بعد زلیخا د یوسف علیه السلام په عقد نکاح کې راغله. شپه وه، نیمه شپه کې زلیخا پاڅېده، د شپې لمونځ ته. یوسف علیه السلام ورته لا وخت ډېر دی. وی نه دی وخت ډېر. چې هغه رستو لمنې ته لاس ور واچولو نو د زلیخې لمن وشلېده. زلیخې وی خیر دی که زما لمن وشلېده، دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې لمن دې شلېده. او یو خبره واوره یوسفه، زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم، ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته ماله راکړې. نو خو لیونی یمه، نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې. څو پورې چې ستا د رایې تعلق و، تا خو زما خبره نه منله. څو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره، هغه ته زما غېږې ته راوستې، نو زیاته تابعداري به دې نه پس زه د خدای کوم. زما عزیزانو، خپله رایې به په بل خرڅه کې، خپل خیالات به په بل خرڅ کې، هله به ښه سړی کېږي. چې دا دې نه یې کړی، ښه سړیتوب ګران کار دی.